علامه بشاوری مجموع الرسائل د علامه بشاوری یو کتاب دی اول جلد کې پر دې راځغېدلې دی ډېر تحقیق یې کړی دی یو انسان کور ته کښېني عزلت کوي د هیڅ چا سره لیدنګه نه کوي بس د خلوت او د چلیخانې کیفیت یې غوره کړی دی په چلیخانه کې ناست دی او بل انسان بیا د خلکو ملاقاتونه کوي د خلکو سره ناسته ولاړه کوي او د خلکو صحبتونه کوي هغه چلیخانه والا اولاد او کدا د خلکو صحبتو والا اولاد یو مخکې جمعه ما پر دې خبره کړې چې یو سړی په چلیخانه کې ناست دی ګناه نه کوي یو سړی د په خلکو کې ګرځي ګناه نه کوي دا چې په خلکو کې ګرځي ګناه نه کوي دا تر چلیخانې والا بالا دی یو بیا داسې چې یو سړی په چلیخانه کې ناست دی چا سره نه ویني یو سړی بیا د کور راوتلی دی چې یو ځای د نیک سړي نوم اخلي د هغه سره ویني وایي هغه چې صحبتو ته د خلکو راځي او د خلکو صحبتونه کوي د خلکو سره ناسته ولاړه کوي او د خلکو سره محبت کوي وایي هغه سړی په مرتبه او درجه کې بالا دی وایي وجه څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس من انفع الناس خیر الناس من ينفع الناس خیر د خلکو هغه کس دی چې خلک نفس نه واخلي دا یو دوهمه وجه ده حضرت علی کرم الله وجهه پر روایت باندې یو اثر را نقل کړی دی هغه فرمایي تاسو چې په دنیا کې ګرځئ د هر مسلمان سره نیک اخلاق کوه ولی کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت شروع شي د پیغمبر علیه السلام شفاعت کبرا شروع شي د شفاعت کبرا وروسته د شفاعت صغرا اجازه پیدا کیږي الله رب الجلال شهیدانو ته اجازه د شفاعت کوي الله رب الجلال مؤمنانو مسلمانانو ته اجازه د شفاعت کوي ودنیکو مسلمانانو سره لیدنګ کوه اخلاق سره کوه هر مسلمان د الله رب الجلال په حضور کې د شفاعت حق لري کله چې د اخلاص د بل مسلمان شفاعت کولای شي ودنیکو خلکو سره وینه یو څوک نه یو څوک په ورځ د قیامت شفاعت وکړي یو دا واجب لیکلی ده بیا لاندې دا لیکلی دي زموږ د مذهب مهذب امامان امام ابو حنیفه رحمه الله امام محمد رحمه الله او امام ابي يوسف رحمه الله درې دانې زموږ د مذهب مشهور ائمه او امام شافعي رحمه الله امام مالک رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله د دوی ټول اتفاق پر دی چې افضل خبره ده چې په خلکو کې ګرځي تقوا کې او په خلکو کې ګرځي د خلکو صحبتونه کې د خلکو سره ناست ولاړ کې او بیا ځان د الله رب الجلال بنده جوړه دغه تر هغه خلوت ډېر فضیلت لري خلوت به هغه وي په خلوت کې بیا چې کومې فائدې پرتې دي هغه ځان ته دي یتله به سړی په خلکو کې ځان تقوادار جوړوي ستاج دار ورځ د ګناه سره مخ راځي کته د ګناه څخه مخ واړوي د الله په خاطر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت په خاطر ته الله رب الجلال تقبل بنده جوړیږي کله چې ته د عام بندگانو څخه خاص وي د خاصیت مرتبه ته طالب لزان ورسوي د استاد لپاره خلوت ګټه کوي د خلوت لپاره د صوفي خپل ګټي بیان کړی دي کله چې انسان هغه خصوصیت ته تقوا نه رسیدلی تر هغه وخت د انسان لپاره د خلکو سره ګډوالي او د خلکو د ګډوالي کې د خلکو سره د الله رب الجلال سره محبت او د الله رب الجلال ذکر غوړه کول او د نیکو خلکو صحبت کول دا تر هغه وایي د نیکو خلکو په صحبت کې ډېری فائدې پاتېږي او د خلکو سره په ناسته ولاړه کې ډېری فائدې پاتېږي